بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته کمپلیټ انټروډکشن زده کوم، یعنی په جانګلو موږ چې یو کس سره میلاو شو هغه سره به موږ په جانګلو څنګه کوو. کو موږ چېرته د ملک نه بهر لاړ شو یا په ملک کې دننه چې موږ چېرته کالج یونیورسټۍ ته لاړ شو یا یو بل ځای ته لاړ شو، موږ یو کس سره په انګلیش کې په جانګلو کو نو دا به موږ څنګه کوو. دا ټول هر څه به ته په نننی کلاس کې زده کوم، په اسانه طریقې سره به ته زده کوم. کلاس تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنۍ جمله موږ سره څه ده؟ واټس یور نیم، ستا څه نوم دی. که موږ نه چېرته یو کس تپوس کوي چې ستا څه نوم دی، نو په انګلیش کې به راته وایي واټس یور نیم، او داسې هم راته ویلی شي وټ از یور نیم. My name is اکرام، زما نوم اکرام دی. که بیا ورته موږ په جواب کې وایي چې زما نوم اکرام دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي My name is اکرام. Where are you from؟ که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې ته د کوم ځای، نو په انګلیش کې به راته وایي Where are you from؟ نو بیا به ورته موږ په انګلیش کې وایي I am from پاکستان، زه د پاکستان یم. که چېرته موږ د افغانستان نو موږ به ورته وایي I am from افغانستان. یا که موږ د هر ملک نو بیا به ورته وایي I am from ملک نوم به ورته والو، یعنی زه د دې ملک یم. Where do you live؟ ته په کوم ځای کې اوسیږي. که موږ نه چېرته یو کس تپوس کوي نو چې ته په کوم ځای کې اوسیږي، نو په انګلیش کې به راته وایي Where do you live؟ I live in America، زه په امریکا کې اوسیږم. که موږ ورته وایو چې زه په امریکا کې اوسیږم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I live in America. یعنې که موږ په بل ځای کې هم اوسیږو، موږ به ورته وایي I live in، د ځای نوم به ورته اخلو. What do you do؟ ته څه کوي. که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې هلکه ته څه کار کوي یا څه کوي، نو په انګلیش کې به راته وایي What do you do؟ What is your profession؟ ستا څه پیشه ده. که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې هلکه ستا څه پیشه ده، یعنې ته ترکاڼ یا ته بلډینګونه جوړی، مطلب مصري څه کار کوي، نو په انګلیش کې به راته وایي What is your profession؟ I am a businessman، زه یو کاروباري کس یم. که بیا ورته موږ په انګلیش کې وایي چې زه یو کاروباري کس یم، یعنې زه کاروبار کوم، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي I am a businessman. Are you married؟ آیا تا واده کړی؟ که موږ نه چېرته یو کس تپوس کوي چې تا واده کړی دی او که نه واده دې نه دی کړی، نو په انګلیش کې به راته وایي Are you married؟ Yes I am married، او ما واده کړی دی. که بیا ورته موږ په انګلیش کې وایي چې او ما واده کړی، نو په انګلیش کې به ورته داسې وایي Yes I am married. که چېرته تاسو واده نه کړی، نو په انګلیش کې به ورته وایي No I am not married، یعنې ما واده نه دی کړی. You are very kind، ته ډېر مهربانه یې. که موږ ته چېرته یو کس وایي یا موږ یو کس ته وایي چې هلکه ته خو ډېر مهربانه یې، یعنې ډېر ښه کس یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي You are very kind. Nice to see you، خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلي. که موږ چېرته یو کس ته وایي یا موږ ته یو کس وایي چې زه ډېر خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شوم یا ته مې سی کړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Nice to see you. موږ ورته داسې هم ویلی شو Nice to meet you. How old are you؟ ته د څو کالې. که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو یا د موږ نه یو کس څوک تپوس کوي چې ته د څو کالې، نو په انګلیش کې به راته وایي How old are you؟ I am 20 years old، زه د 20 کالو یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د 20 کالو یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am 20 years old. How do you feel here؟ تا ته دا ځای څنګه ولګېدو. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته چې دې ځای ته راغلې تا ته دا ځای څنګه ښکاري، یعنې څنګه درته ولګېدو، نو په انګلیش کې به وایي How do you feel here؟ I am very happy to be here، زه ډېر خوشحاله یم چې دلته یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه په دې ځای کې ډېر خوشحاله یم، یعنې یا زه ډېر خوشحاله یم چې زه دلته کې یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very happy to be here. I like to speak English، ما ته انګلیسي ویل خوښ دي. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زما انګلیسي ویل خوښ دي، یعنې ما ته انګلیسي ویل مزه راکوي یا خوښ مې دي، نو په انګلیش کې به وایي I like to speak English. Dear bro I want to go، هوږه وروره زه تلل غواړم. یعنې که موږ چېرته یو ځای کې یو کس سره ولاړي او موږ ورته وایي چې هلکه زه تلل غواړم دې ځای نه، یعنې زه د دې ځای نه ځمه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Dear bro I want to go. All right،
see you next time. ټیک ده بیا به میلاویږو. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ځه ټیک ده انشاءالله بیا به میلاو شو یا بیا به میلاویږو، نو په انګلیش کې به ورته وایي all right see you next time. یعنی next time چې کومه دی دا موږ د بیا دپاره استعمالیږو یعنی بل وخت. ګوډ بای د الله په امان. یعنی که موږ نه چېرته یو کس موږ سره ګپ شپ ولګوي او بیا د موږ نه جدا کیږي د موږ نه لرې ځي، نو په انګلیش کې به ورته موږ سمپل وایي ګوډ بای د الله په امان. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکوئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. او ملګرو دا زما چې کوم کلاسونه دي دا د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ.